دا یو ورور سوال کړی دی چې دا مسله خو واضحه ده چې د انسان نه هوا وځي دې سره اودس ماتي خو که چېرته داسې چې د انسان په خېټه کې هسې د هوا یا ګیس ګرځي را ګرځي د هغې د لاسه خېټه کې اواز کي نو دې سره اودس ماتېږي او که نه دا مسله موږ د حدیثونو په درسونو کې تفصیلا بیان کړی او ما ته ښکاري دې به سوال هم څو پیرې شوی ډېر سوالونه به داسې چې هغه به مکرري ولې ځکه چې دا موږ چې په کوم نشست کې ناست یو نو دا د الله په توفیق سره 103 نمبر نشست دی او چې په هر نشست کې صرف د 10 سوالونو هم جواب شوی د 10 نو دا ټول څو سوالونه شو 1730 په دې کې لازم بعض سوالونه هغه به مکرري دا سوال جواب من کړی بار بار او دقه شان مسله حدیث کې راغلی ده ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی امام مسلم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا وی که تاسو کې یو سړی په خېټه کې داسې څه محسوس کړي چې دی په اشکال کې واچوي چې د ده نه څه تلي دی او که نه نو دی د جومات نه مجرد په شک باندې نه وځي چې څو پورې د اواز نه یې اورېدلی یا بین پې نه یې لګېدلی دا قانون دی مسله دا نه ده چې لازم به بین یا اوازي اصل کې رسول وسلم دا مسله بیانوي چې شک یقین په شک نه ځایله کېږي چې څو پورې یقیني کار نه شوی پوه شوي پې که نجاست چې څو پورې د بدن نه راوتی نه وي دې له اعتبار نشتی که خېټه کې ګیس ګرځي را ګرځي یاره دا به صحیح نه خو لا بدن نه راوتی نه دی چې راوتی نه دی نو دې له څه اعتبار نشتی یا یو سړی کله داسې محسوسوي دا م سوال کېږي لکه یو سړی داسې محسوسه کړي چې دا مني د ده عورت ته راله داسې محسوسه کړه خو بهر ته راوتې نه ده نو دې له اعتبار نشتی ځکه چې د بدن نه راوتې نه ده نو دا قانون یاد کوي چې یقین په شک سره نه ختمیږي یقین دپاره اولنۍ مسله یقیني ده د دې د ختمولو لپاره یقیني خبره پکار ده یعنی اودس تا یقیني دی دا اودس به په څه ماتېږي په یقیني خبره باندې په شک سره اودس نه ماتېږي پوه پې شوي که نه